السلام علیکم دوستانو د مستر افغان چینل ته ښه راغلاست. دوستانو زموږ د نن درس دی any. Any is used instead of a an or some negative in an interrogative sentences. د any لفظ په منفي او سوالیه جملو کې د یو چا او یو څه لپاره استعمالیږي لکه Are there any books on the table? Are there any books on the table؟ آیا پر میز کتابونه پراته دي؟ دلته دوستانو موږ د any تورو سره کارولی نه د سم که موږ سره وکاروو هغه رانګ غلط راځي. Are there any books on the table؟ آیا پر میز کتابونه پراته دي؟ Is there any sugar in the pot? Is there any sugar in the pot؟ آیا په لوښي کې څه بوره شته؟ Is there any sugar in the pot؟ دوستانو دا جملې له موږ سره انټروګیټیو سوالیه دي، نو په دې وجه باندې دوستانو موږ د any توری د any کلمه ورسره استعمال کړې یا مو ورسره کارولې ده. لکه Is there any sugar in the pot؟ آیا په لوښي کې څه بوره شته؟ هغه دواړه جملې سوالیه انټروګیټیو جملې وې ځکه موږ په هغو جملو کې any استعمال کړی و. لومړۍ جمله کې are او په دوهمه جمله کې is استعمال شوی دی. موږ د نه شمېرونکو شیانو یا uncountable سره is او شمېرونکو شیانو سره countable سره are استعمالوو.